د ویستلې تورې د ناول دوهمه برخه. هغه ستړی شوی و. د لږ ځنډ لپاره یې ویده کېدل غوښتل، مګر د هغه په ذهن کې د یادونو کومه قافله چې روانه وه هغه دی خوب ته نه پرېښود. هغه ته د 7 کالو مخکې یوه ورځ ور په یاده شوه، کله چې د هغه خپلوانو د محمد صلی الله علیه وسلم د وژلو پلان جوړولو. په دې پلان کې د خالد پلار ولید مخکې و. هغه د سپټمبر 622 عیسوي یوه شپه وه. قریشو د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې د وژلو لپاره داسې سړی وټاکه چې د انسانانو په څیر وحشي یو ځناور و. خالد د قریشو د خاندان سرکرده ځوان و. هغه وخت د هغه عمر 29 کاله و. هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مرګ په سازش کې شامل و، مګر هغه د وژونکو په ډله کې شامل نه و. هغه ته 7 کاله مخکې هغه تیره شوې شپه لکه د پرون په شان یاده وه. هغه په هغه قتل باندې خوښ هم و او ناخوښ هم. خوښ د دې لپاره چې هغه ته د هغه د قبیلې یوه سړي د هغه د دین چې بت پرستي وه باطل ویلي و او خپل ځان یې د الله جل جلاله پیغمبر شمیرلی و. د داسې دښمن په قتل کېدو باندې خوښي فطري خبره وه. هغه ناخوښ د دې لپاره و چې هغه خپل دښمن ته غږ کولو او هغه د مخامخ په راتلو جګړه کولو قایل و. هغه د په خوب ویده دښمن د وژلو هیڅ فکر هم نشوی کولی. په هر حال هغه د دې سازش مخالفت ونه کړ، لیکن د قتل په شپه کله چې قاتل په ټاکلي وخت د محمد صلی الله علیه وسلم د قتل لپاره هلته ورغی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کور تش و. هلته د کور سامان هم نه و او نه د محمد صلی الله علیه وسلم آس و او نه اوښه. قریش په دې خوشحالۍ ویده شوي و او دا هیله یې درلوده چې سهار هغوی ته زیری ورکول کیږي چې د هغوی د دین غلط ښودونکی او هغوی د خپل دین لوري ته رابلونکی وژل شوی دی. مګر سهار هغوی یو بل د ناهیلۍ په حالت کې لیدل. بیا هغو په غوږونو کې له یو بل څخه پوښتېدل چیرته تللی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قتل له وخت څخه مخکې خبر کړی شوی و او له مکې څخه یثرب یعنی مدینې ته یې هجرت کړی او تللی و. تر سهار پورې هغه ډیر مخکې تللی و. نن 7 کاله وروسته خالد هم د مدینې په لوري تللو او د هغه په ذهن د محمد صلی الله علیه وسلم نوم سپور و. هغه د احد په جګړه کې د خپل پیغمبر هبل او پیغمبري عزا د دښمن محمد صلی الله علیه وسلم وژلو ډیر زیات کوښښ کړی و، مګر هغه په زخمی حالت کې له هغه ځایه تللی و. د خالد له ذهن څخه یادونه راخوټېدل او راتلل. ذهن شاته تللو 14 کاله لرې ودرېد. 614 عیسوي په یوه ماښام رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قریشو څو مخور کسان په خپل کور کې دعوت کړل. له خوراک او څښاک څخه وروسته رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپلو میلمنو ته وویل ای بنو عبدالمطلب، زه د تاسې په مخ کې چې کوم سوغات وړاندې کوم هغه د عربو بل هیڅ کس یې تاسې ته نشي وړاندې کولی. د دې لپاره الله جل جلاله زه ټاکلی یم. ما ته الله جل جلاله حکم را کړی دی چې تاسې د داسې یوه دین خواته راوبلم چې د تاسې له دنیا سره ستاسې اخرت هم خوشحالولی شي. په دې توګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لومړۍ وحی د نزول څخه 3 کاله وروسته خپلو نږدې خپلوانو ته د اسلام د قبلولو دعوت ورکړ. خالد په هغه مجلس کې نه و، د هغه پلار میلمه و. هغه خالد ته د ټوکو ټکالو په شان وویل
چې د عبدالمطلب مسیح محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې هغه د الله جل جلاله را لېږل شوی نبی دی. الولید خپل زوی ته وویل زه پوهیږم عبدالمطلب د قریشو یو سردار و. بېشکه د محمد صلی الله علیه وسلم کورنۍ اعلی حیثیت لري، مګر د نبوت دعوه د دې کورنۍ کوم غړی ولې وکړي؟ په الله جل جلاله قسم او قسم په هبل او عزا زما د کورنۍ رتبه له چا څخه کمه نه ده. آیا د نبوت د دعوا په کولو سره څوک هم له ما څخه اوچت ګرځېدلی شي؟ خالد پوښتنه وکړه. الولید وویل لومړی خو زه غلی شوم او بیا موږ ټولو وخندل، مګر د محمد صلی الله علیه وسلم د تره زوی علي بن ابو طالب د محمد صلی الله علیه وسلم نبوت قبول کړو. خالد د خپل پلار د ټوکو خندا نه وه هیره کړې. خالد ته د 629 عیسوي یوه ورځ د مکې او مدینې په لاره کې په یوه د خرما په باغ کې د څملاستلو په حالت کې هغه وخت په یاد راتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا نبوت چې د قریشو سردارانو نه قبلولو، هغه نبوت خلکو قبلولو او را روان و. په هغو کې ډېر یې د ځوانانو و. ځینو مفلسو خلکو هم د اسلام دین قبول کړی و. له دې څخه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حوصله کې ځان پیدا شوی و او هغه د اسلام تبلیغ تیز کړ. هغه د بت پرستۍ په خلاف و. مسلمانانو په هغو 360 بتانو باندې ټوکې او مسخرې کولې چې د کعبې دننه او بهر ایښودل شوي وو. د اسلام د لمر راختو څخه مخکې عربو یو الله جل جلاله قبلولو او د هغه عبادت یې کولو. هغو بتان پیغمبران او پیغمبرانې بللې او هغه یې د الله جل جلاله زامن او لورانې منلې. هغو په هره خبره کې د الله جل جلاله قسم خوړلو. قریشو ولیدل چې د محمد صلی الله علیه وسلم د کوم دین چې هغوی پرې ریشخند وهلو، هغه د خلکو ترمنځ ورځ په ورځ پیروان پیدا کول او خلکو په هغو باندې ځان قربانولو. نو هغو د محمد صلی الله علیه وسلم د تبلیغي فعالیتونو په خلاف محاذ جوړ کړ او د مسلمانانو ژوند یې حرام کړ. خالد رضی الله عنه ته په یاد راتلل چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوڅو او بازارونو کې د خلکو راټولول او د هغوی د اسلام لوري ته په رابللو او قبلولو لیدلی و او ویل به یې چې بت هغو ته فایده نه ورکولی شي او نه تاوان. د عبادت لایق یوازې الله جل جلاله دی چې وحده لا شریک دی. د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفت مشران د قریشو 4 سرداران وو. یو خو د خالد پلار ولید و، دویم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل تره ابو لهب و، دریم ابو سفیان او څلورم ابو الحکم چې د خالد د تره زوی و. په مسلمانانو له ټولو څخه زیات ظلم او زیاتی همدې سړي وکړ. هغه د جهالت تر حده پورې کینه لرونکی او مسلم وژونکی و. د دې لپاره مسلمانانو هغه ته ابو جهل ویلې. دا نوم دومره عام شو چې خلکو لکه چې د هغه اصلي نوم هیر کړی وي. تاریخ هم د دې ټیټ قد، بد سترګې او د اوسپنې په څیر سخت زړي د ابو جهل په نامه په یاد ساتلی دی.